د خوست ملي رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه ده او موږ ټول ملګري ستاسو درانه خدمت ته حاضر شوي یو. دوستانو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه پورې به زموږ ملتیا کوئ. زموږ د خپرونې توکي به یو یو ګورئ او دا به هم کوئ چې په راتلونکي کې به موږ ته خپل نظرونه او وړاندیزونه رالېږئ. نو دوستانو ډېرې خبرې نه کوم، راځو سیده په خپرونه باندې پیل کوو. په سر کې وګورئ خبرونه. رنگین او بیرنگه خبرونه. Halo poștghezne poblaciune sele becini ghișitilina por palacini ghijini خوش تلویزیون پوشلی لانو بول آچنی گیش کالینه پوشنه گل زنده چو جیج ناولیشکنه پوشیجلی گل بشر خان کوشپا لینی جی چالا. دای که خیر وی دا سویای چه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دای خوست تلویزیون دای که خیر وی زه گل زندای با ترجمان می گل باشر خان دای اشگانا پبلیچنی بپوژولو اینی گاپاچی اینی پولی گا اوپشکی جینیلی چه اولیگو کابل بانک پوشگا نو بوچیلی نیا پولیجنی پوپو گوژالا مستفیت بوشکی نینیلا چو پوپولو اینی پونی مپولالا جگیشکالا نا ایجو پوپو. دای که خیر وی دا سویای چه مخکې به لږ لږ مشکل په دا مستفیت کې وي چې ور به راغلی کله به سیستم سره خراب شو، کله به کړاغون پکې نوستل په سیستم د به یې سیای چې مستفیت لړکی سار کار سره وخېرو و لړکی ښه شول یې چې کوبل بانک ته ورشه د تاویایي چې مکتوب د دامرا دوله در کېږده چې څپې را ایمیل میږ تار وغلی نه وي دامرا میږ نه تسلیموي. دا خلق دا زنه دا سویایی چې کچره میږ ایمیل دا یې پیدا کولی شوی خو میږ به لوس سره نیوی نه سړی دی نه په کیسه سره پیږي. دی دا سویایی چې هغه عرضه هغه مکتوبینه د دی جمع کوي ځکه چې مسؤلیت لري ایمیل به ورېره سر درېمي کچره دغه ولوي ډېر خلق به ایمیل ته به دا سړک کې درباني نه ور وچوي. اشکودیلی پوجلا پا نیجگیلی پولیچ بانو شوپو پریزیدنت بای پوچگلینی پیشی تیلی غانی پوشگینی معاملو شو اینی پیشلی جیتن پاکالا پو پوشنی پوچگینی چی پو پاش خلا. ډېر ښه کوي ځکه ښه کو چې نه راخو دغه خلک د زنه مارۍ تر وستلی دای دا سویایي چې میږ رئیس صاحب اشرف غني که خیر وي یس ډېر ښه کورونه راون کړي دي خلک په زړه کې زی پیدا کړی دی هغه کورونه یې پیل کړي دي چې خلک په زړه کې وي ځکه چې هغه خلک یې نیولي دي ارنسې یې چې کومه غداره یې کړې وي یا غداره یې راونه کړې وي خلک یې ډېر نه خوښ دي ورېره مخکې به کارز نه چې ویس که خیر ویای چې یاره آفرین د وي په داسې ولسمشر خلک ملاتړ نه کو و ناخوښ دي که چېرې دا رقم ته راونی انشاءالله الرحمن چې په ډېر کم وخت کې میږ توسه افغانستان گل گلزار اشکا بلوچ نی بیزینی پالا جاچلو پولی نی دیجو پو آنی واتر بلوچ نی گینی پوش جیوالا نانی گاوندی پوشه او جوپلا چی نی میبین چی پوشی گیگا منو پولی اوجگا گیشکنیلا. دای دا سویایی چې که خیر وي میږ رئیس صاحب دا کیسه کړې ده چې میږ به د خپله بر تاړي باندې نه بچوي. دای دا سویایی چې میږ د ګاونډیانو سره چې مشکل وي یا په دغه وجه وي خو هېڅ که مشکل جوړېږي چار نومونه کور کېږي میږ به باندې نه تړي ځکه چې دا میږ خپل باندې نه دي په هر کې مات چې وي دا به میږ تړي که خیر اشکولو جانو په بجیلی پاروچ کینی چوله په آژینی سارکونه بوشلی پوپانا پیاده را بوش پولی نیچینی پولی چا بوش کینی پالا جونی چپی یاره یو خو د کیسه نه تیر شه ځکه نه تیر شه چاپلو شو ته پروشه د تا د پیاده راو چې دا روي نه شو خلوص را دی بیا تو تا د سړک کې چرنده لوټ شي سړک Жипла Шантру путиш, тресет это да сарак да пядарав. Жили понижила по почени вели по пачу и си по поле по мени жипачала чапро тершайди кисаналар шахо бя бела коя дай ка хайр видаса вяйчи да хес
بازور دغه سړکې په منځ کې خلک راونی خو مو ته چې وسړه پیاده رام شي خلوص نه وي خلک چیرې لوټ شي دای داسې وایي چې سړکې په منځ کې ما درېمه خو یو مشکل یوه ستونزه شته چې پیاده روی نه خدای میگ تو سه د زنه مسلمانونه دکاندارونه بند کړي ځکه دکون خیبي پیاده رو تاب سر وزي سړک نه شو دارګه ولتا سترګه د سخړاوي ته چې لک څنګ ته شه دکون می څکوینی نه دای دا سویای چې که خیر وي دغه غاور ور نه خوړای شي دغه خلک تاګر تاک خو لړکی سره خپاک لکم سره پړخي جون کړل دای مو کې سیز دای نه پیږي زویای ما چې کچره پیاده راو خلص نشي خلک چیرې د لړ شي پیاده راو په سار چې درېمه پوس د باغ وای کاتره د وای زنه خو د ګینا کړي وي چې ورش ټانګ یو غراب د نجخ کو خارولای ریاست نه نر مسئول چرواکه نامیږي هلا داغه د چې پیاده راو خلص کوي تر څو چې خلک پیاده راو ته شي که چیرې پیاده راو کې د دغ ساګ له کاټه وي خو خلک مجبور دي چې سړک په مانس کې اخبینه خبته دای بس بخیر لړکی وخت ور جابلوچنی بباله چې دی پوجي خوست تلویزیون پوج نیلاچو پوجي ګلجنډا پوج کې نیلاچي ګل بشر خان پوج نی جی چيلي پپانا جوچولي پپو اجګچکالو نه یم دامرا کې سم نه د کړي چر پوترو په تشویق نه د مننه قدرمنه که خیر وي میږي اخباري نه د غیزي پیروي بیا چې زګول زیندای او ګل بشر خان د تازریږي غفرم په لوی مهربانه خدای سپاري یه خوست تلویزیون قدرمنه لیدونکي اوریدونکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سیاسي کار چار پمر وختای دای خو ډیر بخي ورک وای ځکه چې د و چې نن را دی وطن په کیسه کې زنه غږم بخي ډیره هاڅه ډیره خوریم څه وکړه یو میاش خو می خلک ور لا ګل ځکه چې دایا زره دلا وای چې نه دا تو څه پایل کړای دا وطن چې جوړاوي نه داسې جوړاوي بس یې څه خیر ودایا مجبور شوی و چې را هغه څه چې بوسره دی حقیقت تای دا به زه خلک ته ویایم نه ځکه چې نم کیږي وطن نم نه کیږي جوړول نم نه کیږي ډېر یې زوره ولای دا ډېر یې خپه کړای دا په دا وطن کې چې څه تیریږي اول خو د سیاسي کار چارپو تو څه ته خراغلاست ویایم چې میګ بلنه ومنله حاضر شوې ډیره مننه بس خدای دې تاسو ته نیکی درکړي ثوابونه د خدای درکړي چې موږ ته وخت راکړو رښتیا خبره ده مصروفیت ډېر دی قدرمنو دوستانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله وي مننه کومه روبه شمایوي پښتنه ته داسې واړی چې پړخیجنه غوندې پښتنه دو د په وطن کې چې دا کله لټکي مشکل سره جوړ شي که په دندې لټکي رونو وچاوي چې دا څیک جوړوي که خیر وي ویلی جوړوي لط چې شای دی میږ تو څه خپل نه یي ښه بل څیکر درېمي که په دنده قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ته لټکي داسې پړخیجان نظر وچاوي ډیره مننه والا چې خامخا مشکلات شته بعضې ځایونو کې مشکلات شته خو داسې خبره ده چې یو څه موده زموږ دولت تغییر وخوړو خلکو تغییر وخوړو د خپل وطن پوښتنه چا نه شوه کولی اوس چې کله څوک پیدا شول چې د دغه وطن پوښتنه وکړي اصلي بچی ځان جوړ کړي نو بیا دا مشکلات شته بل زموږ په وطن کې دلته مشکل دغه دی چې موږ خپلې اوبه لرو او خپل زمرود یا کوت لرو تیل لرو ذخیرې لرو له خیر سره دا خو پرېږده وایم چې زموږ په وطن کې سره زر هم شته مشکل دلته چې دغه خپلې اوبه د خپل سره زر او د خپل غیرت هم ژړوي له خیر سره خو ناسې مو داسې و چې دغه شیونه خو شته دا دې څیک چې دا میږ تو څه څوراوي خو داسې څیک پای دوشي چې لټکي به زاو باور کو خر باور سره موت کو دا دې څیک لاته میږ څه په وطن کې دي که لټکي ور وختي دي والا داسې خبره ده چې دلته دوه خبرې دي یوه دا خبره ده چې موږ خپل ګاونډیان نه پرېږدي هغه ولې نه پرېږدي هم ځکه نه پرېږدي چې مخکې د دغه اوبو پوښتنه چا نه کوله خپله به بهېدلې له خیر سره د ګاونډیانو کچالو به رالوی کېدل دا د یوه خبره بله دغه چې د سرحدونه پراته وو ګاونډیان به راتلل زموږ د سرحدونو نه به استفاده کوله دا د بله خبره
اوس چې څوک پیدا شول چې خپل سرحد وساتي او خپل اوبه وساتي خپل ذخیرې وساتي بیا ګاونډیان ګوتڅنډنه راته کوي دا دی بله خبره آخري مشکل دلته دی چې زمونږ په هېواد کې داسې خلک شته چې د خپل وطن او د خپل ولس مینه نشته ورسره د خیر سره دا یوه کیسه ده وکړه چې موږ په هېواد کې دا نومونه خلک شته چې وطن سره مینه نشته خالي وطن سره مینه نشته که چیرې لټ کې داسې بدیا لوس لري که چیرې په دانده لټ کې داسې رڼو وچاوي چې دا مینه وطن سره نشته یې بل په کیسان دی چا خطه زله خلکو ته یایي چې پلونکی یې پلونکي ځینه همایا کېږي که بل څه کې همایا کوي دې ته یې هڅوي دا څرګه کې به واجادو دا د ښه خبره وکړه انانسر صاحب چې د وطن سره د مینه پیدا نه شوه نو حتما له خیر سره د پردې شاته څه خبرې شته دا د یو شاته پرده خدای په دا نه پوهېږي چې موږ چېرته اخته یو په چا باندې اخته یو خپل وطن ورانوئ خپل ملت ورانوئ خپل ذخیرې خلکو ته په ګوته کوئ خپل ذخیرې چور کوئ پرېږدئ دا د ګاونډیانو لاسونه ګاونډیانو که موږ سره ښه کولی اول به زموږ په خاوره باندې به دعوا نه کوله او بیا یې که ښه کوله زما د پلار او د نیکه د نیکه اوبو باندې به یې دعوا نه کوله چې کله موږ ته خدای واس او طاقت راکړه یو داسې مشر خدای راکړه چې د خپلو اوبو د خپلې شتمنۍ ساتنه کوي اوس بیا ګاونډیان راپورته شول چې دغه خلک نه دي ښه مننه زه خو داسې وایم چې اول چې موږ توسې هسې موږ خپله دا شخصي نظر دی اول موږ څه چې ګاونډیانو ته ورغږېږي دا تو چې کومه کیسه وکړه چې په موږ کې داسې خلک شته چې په وطن یې نه زړه بدېږي اول باید په هغه د مکانډي کلی متې شي دلته په وطن کې بیا ګاونډي ته ور وغږېږي که ته څه یایې دا خبره ده چې مونږ خپله نه یو ښه خپله خلکو ته مو کا برابروو چې زمونږ د خوار غریب وطن جوړ شي چپول شي زمونږ غیرتي پیغلې زمونږ غیرتي ځوانان زمونږ غیرتي شمبلور خلک د پردیو غلامان وګرځوو ولې خپله بداران یو خپله پوه خلک یو خپله غیرتي یو تمام جهان ته زمونږ د افغانستان تاریخ معلوم دی چې مونږ څومره خلکو ته شکست ماتې ورکړې ده استقلال هم چې ګټلی دی دا د افغانانو د غیرت د وجې تمام جهان کې زمونږ له خیر سره نوم لیکل شوی دی چې غیرتي افغانستان بالکل منم ده بالکل منم ده واقعا چې د نن دایر وتلی دی دردوي د حالات یې زوروي خو چې کله داسې دغه ګاونډیانو کې حساب کړو سیک په به دعا کو سیک په خوره دعا کو سیک خیری په څه دعا کو دغه دای زورولی سروت هغه کیمه پښتنه مې چې زنه وکړې ته ډېر ښکلي ځوابونه ویل قدرمنه په آخر کې که کیم داسې پیغام لرئ خیس راډیو خیس تلویزیون یې توسې په خدمت کې دي قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ته کیم پیغام لرئ مهرباني به که خیر وي وکړئ ډېره مننه چې ما ته وخت راکړو د تلویزیون د کارمندانو نه ډېره مننه تاسو نه ډېره مننه زما پیغام زما ارزو دغه ده چې د افغانستان په ټولو علماو باندې زما غږ دی د دغه میک د لارې چې ورونو تاسو مسلمان یې د الله پاک قانون تاسو ته معلوم دی تاسو جګ شئ د منبر نه غږ وکئ چې په افغانستان کې هغه خلک ما پرېږدئ چې دې خاورې دغه ولس ته او دغه بیچاره خلکو ته تاوان ورکوي دا د یوه بل مشرانو باندې غږ کوم چې تاسو ټول راټول شئ په خپلو کلیو بانډو کې په ځوانانو باندې غږ وکئ چې کلکې ملې وتړئ تر څو هغه شیطانګر زموږ ګاونډیان چې خپلې اوبه نه راکوي او د خیر سره خپله زموږ په خاوره باندې تېری کوي کلکې ملې وتړئ چې د خپل حریم د خپلې خاورې نه په کلکه دفاع وکړو تاسو کولی شئ تاسو د چا غلامي مه کوئ یوه ورځ به غلامي وکړئ بله ورځ به هماغه خپل بادار په تاسو په خېټه کې خیږي نو چې تاسو په خېټه کې خیږي خپل ورونه خپل خویندې خپل سپینګیري کلک په ځان پورې ونیسئ تر څو زموږ جوړ افغانستان ولرو مننه کوم ډېره مننه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میږ میز یې د غیږې پیراوه بیا چې زه بل بشر خان سره د داسې بل کار پوتو څه ته حاضرېږي هغه پرم په لویه مهربانه خدای سپاري
شعرونه تاکه وایه تصویر که کنه کنه یایی چې جانانا غلی غلی رکسا تکسا جانانا غلی غلی رکسا یا به باران وي یا به طیر غلای مننه کما قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي خپرونه کې مشاعره بیا چالان شوه شعرون رو ولیدي توسه ته پایل پکې انتظارم ډېر نه ویږده وي د مشاعرې په د اول سر کې میږي تکړه شاعر لري نومتي شاعر دی مخکینی څېراد و یې خلک په زړه کې ځي لري ځکه چې هر وخت یې خلک غوښتنه وي چې دا یې مشاعرې نه چې لره نه کوي دغه شاعر نوم دی ګلزینډای السلام علیکم خیه جوړې تکړه چې ژوندای مې ولیدې شاپویې ګلزینډای صاحب لږ حوصله سره کوي نه هغه د ګلبشره خانه نشته داسې هغه سره سوي چې میش په خال کې ولګېږي شومې چې چرای سوي چې خاطو ژوندي نشي مړه نه شي خاطو ژوندي نشي مړه نه نشي د ځوانۍ چارې د زوړه نه نشي د ځنې خلک نراو چارې کو د ځنې خلک نراو چارې کو ګلای ستر نشي وړه نه نشي میړني خلک غیرتی کیسې کو میړني خلک غیرتی کیسې کو دای سایله د میړه نه نشي د زون صفات و زون تا کو لګیاوي د زون صفات و زون تا کو لګیاوي په داسې کاس باندې څېړنه نشي ډېره مهرباني وي چې د غریب سړي نه باډې غوړي چې د غریب سړي نه باډې غوړي رحم یې چېرې د زړه نه نشي او ګلزنډای وړي کښې ګرمي وي ډېره ګلزنډای وړي کښې ګرمي وي ډېره ژمي کې بلکل د سوړه نه نشي وایي چې چېرته ته وایي ولته زه وایي څومره ښه متوجه خو یې چې چېرته ته وایي ولته زه وایي لکه ګیدړه په کړای وي لوړایم سرکه په پورا هم به نه وي نه 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 کې به مننه کوم ګلزنډي نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شاعر ووایي چې ډېر سبکي وي زه خپله داسې په سوچ وته یوړم و چې نه دا څه رقم د فکر په کړای څه رقم د دا شعر سره وظیفه کړي دي مننه نه کوم یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی خو زه چې صفات ونه کړم په ورځ دته تبه به راغلی وي که نه مې وایي منه که خوند کېږي یا یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړشمګل صاحب خپله شعر در موروي شړشمګل صاحب داسې ورځ وعلیکم السلام ښه یې جوړې تو بیا ته کله بله ورځ خال دنده خو کتل به چې سخت شعرونه لیکي به چې دا پیدا کړی هغسې وي خو چې تو دا خوله هر څه پسې وشه نو زه به ښه پیدا وکړم نه صفات ډېر کم که خیار ذکر دی یې ته و قدرمنو شعرونو ستړی مه شئ ما خو دغه شعرونه دي چې یایي چې دغه ګرځنده مشاعره ده وشه چې یو شعر ولیکم که بیا هغه ته په فکر نه کړم سره ونوم بخښنه غواړم که شعر کې لږه غلطي ورکړې وه خو تاسې هغه اصلي ټکي نه منع وکړئ مونږ احساس ګورو ښه یایي چې هروم تو وخوړل ګوته بل ته نسې څه دې په زور څه دې په خندو وخوړل ګوته بل ته نسې یایي چې د ورځې که پیدو نشي نو شپه څه دې نه وړېدو غلا دې ته ښیم د ورځې پیدو نشي شپې غلا دي یایي چې د ورځې که غلا پیدو نشي شپه څه دې نه وړېدي پردي غنم دې په شپو وخوړل ګوته بل ته نسې یا چې څه عجیبه زمونه شوه غلا رشوت ځان ته افتخار ګڼي داسې زمونه شوه
یا چې ستا عجبه زمونه شوه غلا رشوت ځون ته افتخار ګڼي په غلا کې مشهور په رشوت کې مشهور ګوته بل ته نه ځي یا چې څوک چې دیر شي ادارې ته غوږ نه سه کیسې ته شعرونو فکرم ده یا چې څوک چې دیر شي ادارې ته غوږ نه سه کیسې ته لکه شروع کړی دي وي چور ګوته بل ته نه ځي مننه یا چې خپل ګناه د دوو ولو منځ ته څوک یې نه ویني خپل ګناه د دوو ولو منځ ته څوک یې نه ویني د بېکیفیته شربتونه دوایي چې خرڅوي ګوته بل ته نه ځي یا چې بس که شړشمګله چې په سترګو دې لیدلې هغه څوک دي مونه یې پوښتنه وکړه یا چې بس که شړشمګله چې په سترګو دې لیدلې هغه څوک دي د بعضې فسادګر نه یې پسه کوي ګوته بل ته نه ځي وایي چې څرګې بېدیانه پر خاندون شوې اصلي زلاسه به دیالا در خوندی نه په دا مقصد نه پیږي چې سره پېژندګالي غوښینا د خوږي مخلطه ماچ در ولغه د کاڅه بالو ته وایي چې څرګې به دیانا پر خاندون شوې عمر د ژمي مزدګار دای تیر بشي مننه کوم عائشہ شنګول صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې دغه ښه شی وویل چې نن سبا دا پاته نه لګ یار سړی سیره وایي چې اداري فساد فنکا غال دا غال دی میګ نه غلب که ورک دی میګ خپله بزرګه کله شاک شي چې میګ به وي ولقال کې ځکه چې داسې سړی مې نه ولده چې دی نه یایي چې اداري فساد دی غلا دو چې عادي چې دا دی دا دڅې کلک یې میګ تر وښایي مننه نه کوم یس که خیر وي میګ بل شاعر لري دا تکړه شاعر دا بله ورځ بام څه خلوص وایه لږ لږ خوږ شوی دی ځکه چې دا ولي چې وي به مینه به خود خلکو وي به مینه به ته کېږدي ځکه مرګ یې نه به ته خوښېږي د زه نه زه نه چارواکي به وښایم ځکه چې دا ډېر رټ په لګېږي دغه شاعر نوم دا شیچلی صاحب السلام علیکم ښه یې جوړې طبیعت یې ښه دی څرګه یې یسمریزي دی څرګه دی مهرباني د الله تعالی د ګوره همکاري نه کوئ که نه نو دا ښه کار نه دی لږ چې ګوزاره کوه سړی زده وخت هغه وایي چې که خان یې په یاران یې خو زه خو تاسې په سر باندې ورځم بېتیا ما چې واشه چې چلی صاحب مونږ خپل سرونه پوتلي کې دي ته یخې دي د نه دفاع کړو ستا د سر قربان شم خدای دې ژوندی لره شړشمګله وروره ګلبشرې خان هم همداسې دی ټول داسې ټول همداسې دی خو فقط غږ نه کوي ټول داسې میږ د سرای خو میږ داسې ووایي چې دغه رټ سړی ډېره غوره نه کوم میږ خدای په میږ تلدلی یي خدای دې ژوندی لره ما تا په ډرامه کې مثالونه سره کتلي دي که نه خبر صورت دوستانو ما سره شعر څه داسې دی وایي چې البته یوه خبره مخکې له دې نه چې زه شعر پیل کوم چې هغه مشران چې کوم دی چې هغوی ملک ته وفادار دي خاورې ته وفادار دي کلي او قوم ته وفادار دي هغوی ته سلام خو ځینې داسې شته چې هغوی د پردیو استازي دي هغوی د خدای پاک واخلي زموږ په قوم او کلي مکړه تجارت ملک صاحب په قوم او کلي مکړه تجارت ملک صاحب خراب به دې شي کړی عبادت ملک صاحب او تر څو به د خپل ورور په غوښو خپله خېټه پیایې تر څو به د خپل ورور په غوښو خپله خېټه پیایې او تر څو به د عادت وي خیانت ملک صاحب ډېره مننه شاعرانو ورونو وایي چې په کومو سترګو خپل ولس او خپل هېوادوال پلورې په کومو سترګو خپل ولس او خپل هېوادوال پلورې او په کومو سترګو جوړ کړې مصیبت ملک او بیا وایي چې آخر به دا ولس در څخه لاس واخلي او ته به آخر به دا ولس در څخه لاس واخلي او ته به یوازې په میدان شي خجالت ملک او د ده لاسه ډېر کارونه پوره دي ښه وایي که ته نه غواړې څوک به نوره غلا غداري نه کړي که ته نه غواړې څوک به نوره غلا غداري نه کړي او بس ستا په مخ کې ډېر اخلي رشوت ملک
بیا وایي چې د بل په بربادۍ کې آبادي نه پیدا کېږي د بل په آبادۍ کې بربادي نه پیدا کېږي وبخئ د بل په بربادۍ کې آبادي نه پیدا کېږي او په دې کارونو ونه کړې محنت ملک صاحب وایي چې دوه په غم اخته کړې خپله ګټه دې غرض وي چې دوه په غم اخته کړې خپله ګټه دې غرض وي او دعا مې ده چې میله دې شه کرت ملک وروستی مقطع ده وایي چې چلی به الله ته په سجده په دعا پرېوځي چې چلی به الله ته په سجده په دعا پرېوځي او که خدای درکې پیدا کړي عدالت ملک باب تعارف له لږ ګرمي دی خپله ګرم دی یایي چې جانانه 10 ولمې منظیر کا متوجه خو یایي جانانه 10 ولمې منظیر کا چې دا ماړی خو لټ کې کامه خورم عیانه لږ یې سپارېز دی وایي یا بل وی وایي وا چرګه مې تروړې وه وایي چې نه خورم ته مې چې ویلې وي چې وزن مې زیاتېږي موږ که مو ته خدای وال ویلي وای په مو د ما سره پام وکړم مننه کوم یس کا خیر وی قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میږ مشاعره د غیزې پروا میږي شعرونه نه داسې پړخیجنې کیسې په دا شعرې که وتلي وي زه بخښنه غواړم بیا چې زه ګلبشر خان سره د خپل قدرمنه شعرونه تاسو ته حاضرې کړم هغه پرم په لوی مهربانه خدای سپارم ښه قدرمنو دوستانو په دې هیله چې تاسې به زموږ خپرونه لیدلي او اورېدلې وي ستاسې به خوښه شوې وي دوستانو که چېرته غواړئ چې زموږ دغه خپرونې د نیټ له لارې هم ننداره کړئ نو تاسو کولی شئ چې په یوټیوب کې ښه پوهېږم خو نه پوهېږم ولیکئ او زموږ له خپرونو نیغ په نیغه خوند واخلئ دوستانو خپرونه مو همدومره وه تر بلې اونۍ چې بیا به انشاءالله ټول ملګري انډیوالان ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربان خدای سپارو خوشحاله اوسئ